ګوره تاسو به د پیسو د قرض اوریدلی خو د خوب د قرض به تاسو نه اوریدلی که یو شپه نیمه تاسو خوب قضا کوئ نو څه مسله نه ده خو که مسلسل تاسو ناوخته ویده کیږئ نو ستاسو د برین یا مازغه یو خاص قسمه موډ ته لاړ شي چې هغې ته سلیپ ډیډ یا د خوب قرض یا سلیپ ډپریویشن ویلی کیږي او د دې په دماغ باندې د ټول نه اولنی غلط اثر دا دی چې په مازغو کې د اټینشن یا توجه دپاره کم سنټر وي هغه انتهایی متاثره شي. کم یو کار چې به مخکې تاسو په 15 منټه کې کولو هم د هغې کار کولو دپاره به تاسو ته اوس 2-3 ګنا زیات وخت پکار وي. د دې نه علاوه په دماغو کې د خوب د کمی د وجې نه د څیزونو د یاد ساتلو سنټر او د زده کړې سنټر هم ډېر زیات متاثر شي او تاسو ته په زده کړه کې او د څیزونو په یاد دهانۍ کې ډېره مسله وي. او د دې نه علاوه یو بل خطرناک څیز هغه څیزونو ته د رد عمل کم ټایم چې دی هغه هم ستاسو متاثره شي او خاص کر د دې وجې نه ډېرې زیات اکسیډنټ کیږي. لہذا خوب پوره کول د وخت ضیاع نه ده بلکې دا ستاسو د مازغو دپاره هم ډېر زیات اهم ده او د روزمره کم اکټیویټیز کارونه چې دي د هغې په ښه طریقه د انجام کولو دپاره هم ډېر زیات لازمي ده.